اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. آیا تاسې غواړئ چې د ای آی له لارې یو ویب سایټ جوړ کړئ؟ یعنې د خپل بزنس نوم ورته وایي تاسې ته ای آی په 3 دقیقو کې جوړ کړئ. نن موږ په دې ویډیو کې به همدا زده کړو چې څنګه موږ د ای آی له لارې نه خپل ټاپک ورکړو، موږ چې کار کوو کوم بزنس کې موږ ته په 2 دقیقو کې ای آی یو ټمپلیټ یا ویب سایټ جوړ کړي. موږ دې ته ضرورت هم نه وي چې موږ معلومه لکه عکسونه شیان ور اډ کړو یا له سکراچ نه یې جوړ کړو. نو راځئ چې دا دار شروع کړو. نو تاسې اول دلته راسئ، په دغه براوزر کې به لیکئ mixo.io. دغه مو چې تاسې ولیکئ تاسې به انټر ووهئ. څنګه مو چې انټر ووهئ تاسې دې پیج ته راولي چې اوس په دغه ځای کې کولی شئ get started for free، په دغه باندې به کلیک کوئ. دلته هم کلیک کولی شئ په دغه ځای کې، او که چیرې غواړئ ساین ان شئ نو په دغه لاګین باندې به کلیک کوئ. نو get started for free باندې چې څنګه مو کلیک کړ، په دغه ځای کې ګوره موږ نه پوښتنه هم نه کړه تاسې لاګین شئ. په دغه ځای کې اوس موږ ته وایي describe your business. لکه مثال ورته لیکلی شئ I am a school principal. نو داسې تاسې ورته لیکئ. تاسې ګوره په دغه ځای کې کنټینیو باندې به کلیک کړئ. نو کنټینیو باندې چې مو کلیک کړ select your goal، د تاسې هدف څه شي ده، دغه ویب سایټ تاسې ولې جوړوئ. Choose a goal that the AI will update your site to achieve it. Can be changed later. تاسې کولی شئ بیا وروسته یې تغیرات کې راولئ. اوس په دغه ځای کې grow your mailing list، کلیک سبسکرایبر، لکه سبسکرایبر زیات کړئ او link to site. لکه مثلا دغه خلک د دغه ویب سایټ ته راسي، په دغه ځای کې کولی شئ تاسې یو دانه انتخاب کړئ. مثلا زه غواړم get connected هم شته په دغه ځای کې، او سبسکرایب. لکه مثلا زه غواړم دلته راسم، په دغه ځای کې په هغه باندې کلیک کړم schedule د باندې. نو په دغه باندې کلیک هر یو څه د تاسې په دغه ځای کې انتخاب کړو، دلته به په جنریټ سایټ باندې به کلیک کوئ. نو په دغه باندې مو چې کلیک کړئ connecting to AI submitting description، نو تاسې صبر وکړئ دغه اوس تاسو ته جوړوي. selecting image، او دغه ته ویب سایټ ته تاسې ګوره چې ورته ویلې هم نه وي خپله related عکسونه اضافه کوي، داسې مسخه د عکسونه نه پرې کوي. لکه دغه ته چې ریلیټ وي مربوطه وي هماغه ور اډ کوي. وګوره په دغه ځای کې school principal، او په دغه ځای کې دغه هم ور اډ کړه. په دغه ځای کې service about us contact، لکه مثلا تاسو سره څنګه مشوره ونیسئ، په دغه ځای کې کولی شئ خپل ایمیل ادرس ورکړئ، پوښتنې ولیکئ، په دغه ځای کې نومونه او last name. نو موږ به دلته بیرته هغه ته راسو، دلته شاته. نو دلته چې راغلی په دغه ځای کې ګوره هر ځای چې غواړئ تاسې ایډیټ یې کړئ، په دغه ځای کې څنګه کارسر مو پرې راولئ، په دغه ځای کې د قلم علامه ده، ګوره دلته راسو په دغه ځای کې دا راځي. او دغه لیکلي welcome to school principal, your partner in empowering education and shaping young mind. Discover resources, tips and tools for effective لیډرشپ. لکه مثال دلته راغلی په دغه ځای کې اوس تاسې کولی شئ په باندې قلم باندې کلیک کړئ، په دغه ځای کې ایډیټ کانټینټ ریرایټ، لکه دوباره تاسې په ای آی باندې لیکئ. لکه مثال دغه ځای کې ای آی هم کارولی شئ، لکه دوباره یې ورته لیکئ. ګوره په دغه ځای کې متن بدل شو، تر اوسه یو شی، اوس په دغه ځای کې بل. کولی شئ ایډیټ یې کړئ ایډیټ کانټینټ. نو غواړئ په دغه ځای کې شیان ایډیټ او هغه کړئ، معلومات پکې بدل کړئ. په دغه ځای کې تنها دغه یو پیج نه ده، په دغه ځای کې بل سکرول بار ده، دلته لږ د راکته راسو، په دغه ځای کې ده، دلته کولی شئ دلته نشان هم ور اډ کړی دی. په دغه ځای کې کولی شئ عکسونه دغه ټول شیان ایډیټ کړئ یا په ای آی باندې جوړ کړئ. ګوره لکه مثلا دلته چې مختلف عکسونه یې راوستلي دي، دې ته ریلیټ کړي. په دغه ځای کې start your journey to effective school leadership today. په دغه ځای کې story search، په دغه ځای کې contact us، په دغه ځای کې کولی شئ لکه خپل معلومات ور اډ کړئ، لکه د فیسبوک لینک راولئ یا نوم هم راولئ، انسټاګرام، یوټیوب او د لینکډین. لکه دلته راسئ په دغه ځای کې نورې کټګوریانې هم شته، په دغه ځای کې د موږ په اړه معلومات، او په دغه ځای کې مثلا تاسې ته وایي کوم تغیرات راوستلي دي غواړئ هغسې سیف کړئ، اوکې باندې به کلیک کوئ. نو دلته ګوره دې صفحې about us پیج ته اوس تاسې راوستلی چې په دغه ځای کې تاسې کولی شئ لکه مثلا خلک تاته ریویو درکړي 2 سټاره 3 سټاره 100 سټاره. په دغه ځای کې کولی تاسې لکه مثلا کسټمایز کړئ، لیاوټ یې لکه هغه چینج کړئ، کلر یې، فونټس او ډارک موډ. دلته ډارک موډ ته واړئ، ګوره دغسې شو. او کولی شئ لکه لیاوټ په دغه ځای کې ده خپله تاسې کسټمایز کړو. نو دغه موږ په ای آی باندې جوړ کړو. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس.